والله چې د طالبانو د اوسني نظام چې د یو طالب خپل پلار هم د دې اوسني نظام خلاف شي، بغاوت کوي، جاسوسي کوي او د نظام ته سردردي جوړوي، قسم په خدای چې دا طالب ټوپک رالی اول د خپل پلار په دې سر ونیولي. زه راته حقیقت خبرې کوم افغانانو ورونو، دا پردي بچي پې مه وژنئ. دلته وروره چې دا پلانې جبهه ده، بستانۍ جبهه ده، کله وروره ښځې راوچتې کړي په افغانستان کې، کله وروره دا پلانې مقاومت دی، بستانۍ مقاومت دی، دلته وروره په ټکټاکونو کې او په سوشل میډیا کې ورته دغه ډوډۍ خواره ورته ورور سره مهربانه ګډېږي چې بس طالبانو نظام یې د منځه ویوړو. ګورې دغه اوس هغه آصف قوای مرکز دی، نومونه هم خو داسې دي، د منځه ویوړو، ختم کړو، مړې کړو. ګورې طالبان ولې کامیاب دي؟ ځکه د طالبانو یو خو دا دی چې استخبارات یې نه دي سم پیران دي، د خلکو ته معلومات وي څوک چې افغانستان ته لاړ شي یا رابطې سره لري. بل دا دی چې قمانده یوه ده، د مشر نه نواله تر کشره پورې ټول په یو قمانده وانې دي. پاکستان پې ځان مړ کړو دا 15 کاله چې په افغانستان کې یو مقاومت پیدا کړي، یو جنګ راولي، مګر کامیابېدی نه شي. ولې چې دوی په یو فکر او په یو نظر وانې دي. دا په دوه صورتو کې دا د منځه ځي د طالبانو نظام چې یو داسې خاینین، غداران، وطن پروشان لکه په تیر جمهوریت کې چې وو، څوک د امریکې غلامانو، څوک د پاکستان غلامانو، څوک د ایران غلامانو، څوک د روس غلامانو، څوک د یو چا استخباراتو کار کو، چا د بل استخباراتو ته کار کو چې د جمهوریت بیړۍ غر کړ او د منځه لاړه. په دې صورت کې د طالب نظام ځي که چېرته پکې داسې خاینین او غداران پیدا شي، خو طالب دا خلک نه پرېږدي د منځه یې وړي. بلکې چېرته خارجیان مداخله وکړي لکه په 2001 کال کې چې امریکا او نیټو دا هېوادونه راوچت شو، په افغانستان یې بمباري وکړه، B-52 تیارې وي، ورو خارجیانو، کومکو، ډالرو حساب. په هغه صورت کې دا طالبان حکومت د منځه ځي چې هغه خارجیان پنهان نه کوي. نو خبره دا ده چې پردي بچي مو وژنې په افغانستان کې. ګورې ما زه تاسو ته ستړی شم په دې میډیا باندې چې موږ سره بل یو اپشن نشته، یوه لاره نشته. هغه لاره ده د یووالي او د درمیانه لاره چې موږ او تاسې د اصلاح دپاره کار وکړو، په دې طالب کار وکړو. دا طالب ته نشي ختمولی. ما تاسو ته مخکې ویلي چې په جمهوریت چې سقوط شوی نو 50,000 طالبانو، اوس یې دله 15 لکه کړو. او طالب دا که ته وایې دا به پاکستان ته لاړ شي او ایران ته لاړ شي، دا دروانیزانه ملوزی او تا هم د منځه وړي. هغه وایي چې ورور دغه لارې په ما بندې شوي دي، ځکه اوس پاکستان سره زما دښمني ده او د نورو سره زما دښمني ده. او دا بعد چې راځي چې ټاپې لګوي دا پاکستان ته چې څومره سردردي دغه اوسني نظام جوړه کړې ده، په دې 45-50 کالو کې یو نظام نه ده جوړه کړې. که څوک یې مني که نه یې مني، څوک د پاکستانیانو وي، پنجابیانو وي، هر څه وي، خو موږ په حقیقتونو خبرې کوو. نو خبره دا ده چې د طالبانو نظام صرف مضبوط په دې دی چې یو استخبارات، اتفاق، اتحاد او یو قمانده. نو په دې باندې دا نظام څوک د منځه نشي وړی. الله دې وکړي چې دا کم مشکلات دي د مکتبونو نور دا حل شي او د افغانان په یو اتفاق او اتحاد شي او لویه جرګه راوغواړي. نو ما بهترین زما لپاره دغه یو ښه لاره ده.